د نن جنوري 28 د کرکټ مهمې پیښې. د کرکټ نړیوالې شورا د سریلانکا پر کرکټ بورډ بندیز لرې کړ. دغه شورا د سریلانکا پر کرکټ بورډ او فعالیتونو له بیاکتنې وروسته پریکړه وکړه چې یاد بورډ د بشپړ غړیتوب کوم قوانین نه دي نقض کړي او له همدې امله یې پرې لګول شوی لنډمهاله بندیز لرې کړ. دا په داسې حال کې ده چې د سریلانکا په کرکټ بورډ د یاد هیواد د حکومت لخوا د لاسوهنو له امله د کرکټ نړیوالې شورا لنډمهاله بندیز لګولی و. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نوی مسؤل وټاکه. افغان کرکټ بورډ احمد شاه سلیمان خېل د غوراوي کمیټې سرپرست مسؤل ټاکلی. د غوراوي کمیټې مسؤل په داسې حال کې بدل شو چې پخوانی مسؤل اسدالله خان پرون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي و چې زه د 19 کلنو یا کومې شل ورځې لوبډلې مسؤل نه یم او ما هیڅ نه دي کړي. انګلند هند ته او ویسټ انډیز استرالیا ته په خپل کور کې تاریخي ماتې ورکړه. انګلند کوربه هند ته په لومړۍ ټیسټ لوبه کې د 28 منډو او هممهاله ویسټ انډیز 22 کاله وروسته استرالیا ته په خپل کور کې په ټیسټ لوبه کې د 2 منډو په توپیر تاریخي ماتې ورکړه. او د سوداګریزو لیګونو په دوام کې په نړیوال شل ورځ لیګ کې د افغان ستورو غوره توپ اچونه. د متحده عربي اماراتو د شل ورځ لیګ په دوام کې نن د ممبئی امارات او ابوظبي نایټ رایډرز ترمنځ په لوبه کې فضل حق فاروقي 3 او وقار سلام خېل یوه وکټ واخیسته او لوبه د ممبئی امارات لوبډلې په بریا پای ته ورسېده.